ننګرهار کانال د بهرنیو سبزیجاتو د مخنیوي لپاره نږدې ورځو کې د شنو خونو حاصلات بازار ته وړاندې کوي. د کانال ریاست د فرمډي په سیمه کې د 200 شنو خونو د جوړېدو کارونه پیل شوي چې شپېتو هغو کې سبزیجات کرل شوي او چې 25 هغه به یې نږدې ورځو کې حاصل ورکړي. د دغه ادارې بیان سید امین غریبمل وایي کانال اداره پلان کې لري چې راتلونکي کې تر 100 پورې شنې خونې چې هر شنه خونه نیم جریز ځمکه کې جوړیږي ورغوي. دی وایي د دغې چارې دوه موخې دي چې یو هیواد ته د بهرنیو هیوادونو د سبزیجاتو د راتګ مخنیوی او بل هم کروندګرو ته د شنو خونو د ګټو په ښودلو د شنو خونو رغولو ته د هغوی تشویق دی. ملي پراختیا شرکت اړوند ننګرهار وادي کرنیز شرکت د هډې فارم دوم بلاک کې د 200 شنو خونو د جملې نه شاوخوا شپېته د شنې خونې اوس په حاصلاتو راغلي دي، حاصلات رسیدلي دي او ډېر ژر به د درنو هیوادوالو خدمت ته وړاندې شي. ملي پراختیا شرکت کله چې ننګرهار وادي کرنیز شرکت دغه ملي پراختیا شرکت برخه شوه، هغوی په دې هڅه کې دي چې تر څو د خپلو عوایدو کچه لوړه کړي، د درنو هیوادوالو خدمت ته خپل خدمات وړاندې کړي او د بیکارۍ کچه هم راټیټه کړي. همدا و چې دغه ساحه کې چې موږ او تاسې دم ګړی ولاړو دا تقریبا یو ډول بې ګټې ځمکه وه. اوس پکې دا شنې خونې جوړیږي، د دغه شنو خونو د جملې نه به تازه سبزیجات او سابه به درنو هیوادوالو خدمت ته وړاندې شي او د پردیو د سبزیجاتو د راواردېدلو مخنیوی به وشي. د کانال ادارې اړوند د هډې فارم د شنو خونو مسؤل حکمت عظیمي وایي دوی په شپېتو خونو عملاً کښت پیل کړی چې 25 هغو کې بادرنګ، ټینډۍ، رومیان او دومله مرچ نتیجه ورکړي او ډیر ژر به یې حاصلات بازار ته وړاندې شي. دی وایي بادرنګ او ټینډۍ اوس هره ورځ لږ لږ حاصلات هم ورکوي چې بازار ته د خرڅلاو لپاره لیږدول کیږي، خو پوره حاصلات یې اټکل دی چې لږ تر لږه 15 شنې خونې نږدې 300 ټنه ورکړي. په دغه شنو خونو کې مونږ بادرنګ کرلی دي، رومیان مو کرلی او ټینډۍ مو کرلی دي، دلمه مرچک دي او نور سبزیجات لکه توریان هم پکې شته او شیټ. د دغه شنو خونو یو مسلکي کارکوونکی فضل الرحمن حسن وایي د شنو خونو جوړېدو سره کروندګر له لږې ځمکې ډیر حاصلات راټولوي او بله ګټه یې دا ده چې په هر وخت کې هره سبزي او ځینې میوجات پکې حاصل ته رسیدلی شي. د شنو خونو ارزښت نسبت آزاد ځمکې ته یا هغه ځمکه چې مثال پخل شوي نه وي دا ده چې شنې خونو کې د آزادې ځمکې په نسبت باندې حاصلات چې دي دا ډیر معیاري دي. یو خدا دی چې موږ څومره حاصلات د دې شنو خونو نه ټولو هغه ټول موږ کولی شو چې په ډیر کم اندازه باندې که زموږ کوم حاصلات پکې خراب یا دا شوي خراب شوي خراب یا نور ټول موږ کولی شو بازار ته انتقال کړو. بله دا چې نسبتا د آزادې فضا په نسبت باندې د دې امراض ډیر کم دي، ډیر کم مرضونو سره موږ مخ کېږو. دې کې چې ډیر خون سیزن کې موږ یو الا 2 ځلې یا 3 ځلې موږ د سره مخ کېږو مرضونو سره چې موږ کیمیاوي درمل استعمال کوو. نور د کیمیاوي درملو استعمال پکې ډیر کم دی چې همدغه یو د دې فایده ده چې موږ زیات کیمیاوي درمل نه استعمالوو. همدارنګه د کم اوبو استعمال دی چې موږ څومره اندازه اوبو غواړو په شنو خونو کې دا کولی شو موږ هغه دا که په آزاده فضا کې وګورو موږ د ډیر زیات اوبو نه استفاده کوو. د کانال اداره وایي دا خونې په ازمایښتي شکل جوړې شوي او د ښو حاصلاتو په ورکړې سره به نورې هم ورغولی شي چې د 100 شنو خونو جوړېده به د هیواد د ډیرو ولایتونو د سبزیجاتو اړتیا پوره او د بهرنیو بازارونو مخه به ونیول شي.